یو ملګری دی چې زمونږ ډلې ته ګډ شوی اوس لپاره په همدې پوښۍ بسنه کوي یعنې موږ ټول چې د یو بل په اړه هر څومره لږ پوه شو همدومره ټولو ته ښه ده ډېر معلومات د بلا په معنا ده هر څنګه چې تاسې مناسب ګڼئ ته څوک یې پلاره څه کاره وې اوس نو په دې هم باور نه لرم چې ته به مړ شوی یې که ژوندی مخې ته مې راشه که مړ شوی نور نو زما شا پرېږده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مورجانې څارګر صاحب لاس دې لرې که په هدیره کې د قتل څنګه ته راغلل څارګر صاحب جامې دې هم بدلې کړې بسم الله الرحمن الرحیم خیری رزیله خیری همدارنګه جاسوسه خیری خیری لوی سړی څارګر صاحب اوس هم له هدیرې نه ډارېږې ها هلکه له مړو نه مه ډارېږه ژوندیونه وډشه ژوندیونه داسې مه وایه څارګر صاحب ماشومتوب کې ما ته ځان ښکاره کړی و خیري دا په تا څه شوي ته خو ډېر ډارن شوی یې په اصل کې که لږ څه نور هم وډار شي نو ما به وشرموې څه دې وکړل کار دې راوړ هو رامې وړ سمه ده رایکه په دې وخت کې د دې کارت جوړولو ډېر وځورولم والله چې خبرې مه کوه هسې هم ژوند له ستونزو ډک دی ستونزه خو به نه لري جالي خو به نه ښکاري که نه ورور اندېښنه مه کوه دې کارت سره د وکیلانو مشر هم کېدلی شي هو ته دې کار باندې څه کوې یو ځل د نهه ګوتې لیدو ته ورځم نهه ګوتی هغه څنګه څارګر صاحب خیري ساما ده نو مه ډارېږه یوه شخصي موضوع ده هغه سړی خو به د ټولو مخکې نه وژنې ولې به داسې کوم ومې ویل کنه یوه شخصي مسله ده ښه نو زه لاړم څارګر صاحب یوه شېبه زه هم در سره ځم نه خیري ته هم دلته پاتې شه او مړي وساته د بل کارم نه یوه شېبه زه دلته نشم پاتې کېدلی مه ډارېږه خیري ته خو بیخي ډارن یې پخوا مې امر کړی و چې نهه ګوتی باید محکمې پورې ونه رسیږي خو برعکس هغه تر محکمې ورسېده زمونږ سیستم د پخوا په څېر ښه مخته نه ځي ځینې ستونزې لرو په دې پوهېږم خو د نهه ګوتې په موضوع کې غواړم زر تر زره پایلې ته ورسیږو ښه نو تورخانه ته د دې موضوع په اړه څه فکر کوې ښاغلیه زه ډاډه یم چې تر ټولو ښه پرېکړه به تاسو په خپله وکړئ څه شوي څېرې ته په کتو د ښکاري چې بد خبر لري له زندان نه خبر راغلی زمونږ نهه ګوتې پرېکړه کړې چې پولیسو ته هر څه وایي پټ شاهد جوړیږي پوهېدم چې داسې به کېږي نهه ګوتې ته داسې یو سزا ورکوي چې مخکې د وخته زوال ټولو شهیدانو ته یو عبرت شي زه د زندان ساتونکي او دننه کس سره خبرې کوم نن شپه دې د هغه کار خلاص کړي ستاسې په اجازه نو 1940 میلادي کال کې ترهګرۍ سره د مبارزې په مخه هېواد نه بهر تللی نو 1990 میلادي کال کې د ځانګړي حرکت ډلې سره یو ځای شوی 1994 میلادي کال کې د روزونکي په توګه د افغانستان اردو سره کار کړی 1998 کال کې له ټولو رسمي دندو استعفا کړې ده او وینم چې ډېر بوخت یې مهرباني وکړه او څارنوال صاحب تاسې دلته څه کوئ امنیت ته لاړم راته ویې ویل چې دلته راغلی یې تا پسې راغلی یم زندان ته د نهه ګوتې لیدو ته ځو دې وخت کې هو
مشاور صاحب سره مې خبرې وکړې هغه رانه وغوښتل چې هم د اوس دا کار وکړو هر څه چمتو دي هغه په تامه دی موضوع څه ده فکر کوم نه ګوتې باندې ځان ډېر ګران دی شهیدي ورکول یې منلي دي دا ډېر ښه خبر دی همدا اوس به حرکت وکړو سرګر صاحب ممدوحه روحي د زندان مینځته و ځای ته راغلی سمه ده پته یې راکړه زه هم د اوس درځم سرګر صاحب ځنګلکي یو یوه لوی ځنګلکي به مو څنګه پیدا کې سمه ده چې ځنګل دی دا ځنګل خو به د موټر یوه لاره لري که نه ها له کوم ځای نه دننه شوې هغه ځای راته ښکاره کړه هله ووایه سمه ده سرګر صاحب زما خبرې ته غوږ ونیسئ لومړی باید د پولیس نه ځان وژغورو څه پوهېږې چې دا یو پولیس دی د تجربې له مخې وایم د دې کس په څېر مو ډېر کسان وژلي یو پولیس زموږ مخه نشي نیولی ستا د راتلونکې میړه پراته بیا یې مه پیلوه ستا نیکه هم ستا د پلار په څېر د استخباراتو کس و پلار دې یو داسې تشکیلات جوړ کړل چې خپلواک او د هېواد ښېګڼې لپاره یې کار کوو اوس موږ هڅه کوو د هغه خوبونه ژوندي وساتو په خپل پلار چې دې هر څومره وویاړې بیا هم کمه ده اوس ستا وار دی چې دا بیرغ لاس کې ونیسې عاکفه اوفا خیري ته چیرته ځې هلکه موټر دې په رښتیا هم ښکلی دی هې وکیل صاحب هغه څارګر صاحب ستونزه خو نه جوړوي که نه ومې ویل یوه شخصي مسله ده یوه پوښتنه کوم بیرته راوځم سمه ده ته چکر ووهه هلکه موټر نه خوند واخله سمه ده ښه وخت ولرئ تا ته هم ښه وخت زه وکیل یعقوب سیحان یم مهربانی وکړئ ژوندي اوسئ ورته مننه هلکان. کوم ښاغلی وګوره تا ته مې ډېر ښه خوندور چای راوړی ژوندی اوسې ګرانه ژوندی اوسې مزه یې درکړه ډېر خوندور دی نه ګوتیا نه د شپې لیدونکي خلاصېږي او نه د ورځې هله پورته شه څوک راغلی یو وکیل دی په دې وخت کې دا وکیل له کومه شو دا سړی څه کوي هو ښاغلیه تر دې ځای پورې مو وڅاره اوس مهال روحیم دننه لاړه زه هم ورپسې ورځم زه هم اوس درسېږم په تماشه زه دننه ورځم سرګر صاحب کیدای شي هغه له لاسه ورکړو سمه ده ډېر پام کوه اوس به د مردیوان یادښتونه کتابچه پیدا کړم
مالکه ته دلته پاتې شه زه هغوی پسې ورځم سمه ده توبه خدای دا سړی نو څه شو ای خدایا اوس خو به تباه شم په خیر راغلی مننه مهرباني وکړئ څارنوال صاحب مهربانی ممدو راغی پولیسیا د ډاسو غږ دی سرګر صاحب هډانو څه دي خو داسې څنګه کېدای شي په تاسو شوي څه خبره ده ورو ورو ومې ژغوره مرسته وکړه په کراره وسله دې وغورځوه پولیسیا زر پولیس راولېږئ مرستې ته اړتیا لرو زر یوه ډله راولېږئ د عمر لیجر سیمې ډلو ته خبر ورکړئ ډېره لویه تېروتنه دې وکړه ممدوحه له دې ځایه به یا ستا یا زما مړی به وځي
ساه واخله ساه واخله ومې ژغوره ومې ژغوره زه مړ کېږم هر څه چې وې وایه زر کوه هلنو خبره به وره کیفه هو زر به وایه زر کوه زما هلنو ووایه مهرباني وکړئ ښاغلیه عاکف زما خبره واوره ته عاکفه په تا څه وشول لرې شه دلته څه خبره ده ناڅاپه یې حالت خراب شو د زړه حمله پرې راغلی ساتونکیه زه یو امبولانس راوغواړه په دې سړي د زړه حمله راغلی سمه ده ښاغلیه ارام اوسه ووایه په ده دې څه وکړه ما څه نه دي کړي پوښتنه ترې وکړه دروغ مه وایه په دې وخت کې دې دلته څه کوئ نجیبه منم راسه وکړه دا سړی مړ کېږي وګوره کوم درمل ورسره نشته تسلیم شه زه پولیس یم هیڅ چېرته هم نشي تښتېدلی غلی شه ممدوحه زه هم نه غواړم چې وتښتم ودرېږه پولیس یم د ډازو غږونه دي ښکاري چې زه یې څارلی یم ای وای هغوی به ما ووژني له دې ځای نه باید ووځم د وتلو بله لاره هم وه هو همدا ده یعنې ضد کوې وسله دې کېده مخې ته مې راشه ټپي یې لږ څه وروسته به د وینې ضایع کېدو له امله بېهوشه شي ګوکمانه چېرته یې دې پورې نه زه راووځه هلنه زه کوه ودرېږه تسلیم شه ټاپې شوې نږدې و چې ما هم وولي موږ باید زر له دې ځایه لاړ شو نه کېږي تر څو هغه کتابچه وانخلو نشو تللی کتابچه اوس پرېږده زر باید ډاکټر ته ځان ورسوو غواړې کتابچه د پولیسو لاسته ورشي کتابچه له تا نه مهمه نه ده د حل لاره به ورته پیدا کړو اوس باید له دې ځایه لاړ شو همدا اوس وخت یې زر کوه توبه خدایه سرګر صاحب ښه یې ښه یم زه ستونزه نه لرم هغوی تښتي راځه ورپسې ورشو سرګر صاحب تاسې ټپي یې په دې حالت کې نشو نیولی هسې کتابچه یې مو وانخیستله روحي چېرته دی دننه دی د ډزو غږ مې واورېد راغلم هغه باید ونه تښتي زه به ستاسې لاس وتړم موټر کې ما سره بنده شته پرېږدی ما ته زر یو شاژورمر مې راکړه چېرته نشي تښتېدلی سرګر صاحب راځه چې ځو سمه ده سرګر صاحب په ارامه حالا نظر کوئ آفرین سمه ده ژوندی پاتې کېږي حمله یې تېره کړې روغتون کې به حالات معلوم شي سمه ده په کراره سمه ده ورور راځئ چې ځو په دې کې به هم خیر و پوه شو چې دا سړی د زړه حمله هم لري پاکانه زما خبره واخله هر څومره کسان چې بیا هم د اوسې ځان سره راواخله موږ نه ګوتې روغتون ته بیایو ډېر ښه امنیت یې ونیسئ
څوک هغه ته نږدې پرې نږدې یوه شیبه یوازې مه پرېږدې دلته چې زما کار خلاص شو زه هم درځم نجیب هماغه کوټه باید وګورو چې نهه ګوتی پکې اوسېده په دې موضوع کې خو موږ سره مرسته کوي که نه مدیر صاحب البته څارنوال صاحب مهرباني وکړئ د جعلي پیژندپاڼې جوړولو او د یوه کس د وژلو په تور د همدا اوس نیسم دا څنګه خبره ده امر صاحب تا ته خو معلوم یم زه داسې کس نه یم چې کوم څه پټ کړم لږ تر لږه ته خو داسې مه وایه او هو زه دومره هم کم عقل نه یم چې د دومره خلکو په منځ کې یو څوک ووژنم البته ستا تیاره او پټ ځایونه خوښیږي آرامه او بې غږه ځایونه دې هم خوښیږي غاړه دې مه بندوه امر صاحب ګناه لري ما کوم کار نه دی کړی امر صاحب تر څو چې زما کار خلاصېږي دننه یې دروازې سره په تمه کوي خیري هلکه دلته حالت خراب شو هغه هم ډېر زیات خراب شو ښه اوس چې عاقف سرګر صاحب نن شپه ما سره نشي اوسېدلی نو نن شپه به تا سره یو ځای تېره کړم الله الله ما ته په تمه شئ په منډه درځم په منډه پام کوئ څارګر صاحب ټول ودرېږئ حالا زر کوئ راشئ دلته قطار ودرېږئ زر کوئ زر کوئ حالا نو حالا زر کوئ زر کوئ حالا زر کوئ مدیر صاحب د درملو دا قطعی مې پیدا کړ دا د درملو قطعی د چا دی تاسو ته وایم دا د درملو قطعی د چا دی زر کوئ راته ووایئ واخله ټاپ دې ټینګ ونیسه وینه یې باید ودروي ستا حالت څنګه دی زه ژور نه یم ټپي شوی اوف دا کار هیڅ ښه ونه شو ته څه کوې ها پیکا څه خبر ورکوم باله کتابچه مو واخیسته خواشې نه یم نه پولیسو برید وکړه پولیسو برید وکړه زه او اتنه دواړه ټپي یو حالات مو ښه نه دی همدا اوس باید یو ډاکټر ته ورشو یو همدا کار کوم څه وکړو پام کوئ چې روغتون ته لاړ نه شئ تا ته یوه پته درکوم ووایئ چې ما رالیږلي یې مخکې له دې چې ورسېږئ زم خبر ورکوم د لمن پولیسو مرکز نه تېر شئ بیا ښي خواته تاو شئ درېیمه شمېره کور دی سمه ده پوه شوم غواږ شه کتابچه پولیسو اخیستې نه پوهېږم ښاغلیه سمه ده کار مو چې خلاص شو دلته راشئ روغتون ته نشي تللی ښه نو څه وکړو پروفیسور حضرول ته ورځو کور کې به درملنه وکړي په کور کې ته ما سره ټوکې کوې ها فکر کوم هغه د کارونو سره بلد دی که خپل یو نوکیم جوبل شي درملنه په امریکا کې کوي خو زموږ په کیسه کې هیڅ نه دی خبره مو اوږده وه الله الله دا سړی چیرته لاړه لعنت دې وي کتابچه یې اخیستې له دې ځایه وتلی هله بیړه وکړه
نشته تښتېدلی دی په دې لوی ځنګل کې څنګه پیدا کړو باید اټکل مې کړی وای چې د وتلو په لاره پوهېږي هم مو هغه کسان له لاسه لړل هم مو کتابچه له لاسه ورکړه زما له امله وشول سرګار صاحب اوس خو دا کار وشو څه نشو کولی دا ثبت کې په اړه څېړنه وکړئ سمه ده څارنوال صاحب په اجازه مو څارنوال صاحب بله امام دوها امر صاحب کتابچه مو لاسته رانه وړه ولې دلته نور کسان هم راغلي وو مخونه یې پټ وو زه هم ټپي شوه ته رښتیا وایي همدا اوس یې روغتون ته لاړ شه نه اړتیا نشته امر صاحب ښه یم تاسو څه وکړل له نهه ګوتې سره مو خبرې وکړې نهه ګوته یو څو موده خبرې نشي کولی وژلی خو به یې نه وي ډېر نږدې شوي وو دا ستونزې تل هم داسې شا په شا راځي امر صاحب خانو تاسو ته ښه وخت غواړم مننه ممدوحه تا ته هم شفا غواړم پام کوه ژوندی اوسې مهربانی وکړئ ښاغلی مدیر صاحب زه د دې محکومینو دوسیې کتلی شم البته ولې نه کتلی شئ د دې موضوع د حلولو لپاره چې هر کار ته اړتیا وي ترسره یې کوئ له اړینو ځایونو نه زه اجازه اخلم امر صاحب مهرباني وکړئ دا درمل همدا دلې ته ولېږئ وبه ګورو چې د څه شي درمل دی بله ښاغلیه ستاسې میلمه لاړ نه شو تر اوسه هم ناست دی تر اوسه پورې خو باید تللی وای ته ډاډه یې هو داسې یو کار وشو هغه لږ څه ناروغ شو روغتون ته یې ولېږدوه هغه بوره یې هم پیدا کړه پوه شوم سمه ده یعنې نهه ګوتی ژوندی دی کتابچه ورکه ده ملک او ګوکمن هم ټپي دي خانو دا عاکف چیرته دی مننه مدیر صاحب ښه وخت ولرئ تا ته زنګ دی عاکفه نه غواړم چې ځواب ورکړم امر صاحب داسې خو نه کېږي ته اوس لوی مدیر یې کیدای شي مهم اړیکې دي مهرباني وکړئ د ښاغلي عاکف موبایل له ما سره دی ما غوښتل عاکف سره خبرې وکړم خانه ووایې که نه ته څوک یې زه د امنیت امر نجیبي الماس یم عاکف چیرته دی والا ښاغلی عاکف لږ څه بوخت دی او نن شپه به له موږ سره تېره کړي خو ولې کوم یو لامل یې درته وایم ښاغلیه د جعلي اسنادو جوړول او وبخئ دومره پوښتنې مو وکړې تاسې د هغه څه کېږئ نه پوهېږم دا د کوم ملګری و خو د دې خبر په اورېدو ډېر خوشحاله نه شو امر صاحب ما څه نه دي کړي زه بې ګناه یم نیمه شپه په جعلي اسنادو زندان ته دننه کېږي زموږ د دعوا شاهد ستا په غېږه کې بې هوشه شو او ته هم بې ګناهي هم داسې ده ستا خبرو ته په کتو خو په رښتیا هم خبره جدي ده امر صاحب یوه شیبه زه خو درته ځواب درکولی شم که نه امر صاحب دی شوبې ته بوځئ هلته به خپل ټول ځوابونه ووایي او هو دا سټایل دی ډېر زر زر بدلیږي ښاغلیه کومه ستونزه شته نور به څه وي ملک او ګوکمن ټپي دي عاکف هم نیول شوی کیدای شي کتابچه پولیسو اخیستې وي دا هر څه به ډېر زر برباد شي یو ځل به له پیساګور سره مشوره وکړو تا څه وویل هغه ما وویل چې څه دې وویل هغه خوله دې خلاصه که ښاغلی ډېره بښنه غواړم خوله دې زر خلاصه که پخوانیو خلکو به د خرابې خبرې نه کولو لپاره خپلې خولې کې تیږې نیولې اوس وخت بدل شوی اوس هر څوک چې خوله لري خبرې کوي دا فکر نه کوي چې څوک یم چیرته یم اوس نه زه هم هماغه کار در سره کوم که بل ځل هڅه وکړې چې ما ته مشوره راکړې بیا دا شا جوړ دې په خولې کې تشوم ته پوه شوې که نه
راځه ماښام په خیر. هغه دوه بیکاره کسان تاسې یې چې زما خوب مو حرام که. ته په کور کې عملیات ترسره کوې؟ کور کې تاسې زما په کور کې څه کوئ ها؟ ډیپو ته لاړ شئ او ما ته په تمه شئ. دای څه وایي؟ ډیپو کې څه وکړو؟ داسې ښکاري چې ډېر بدخویه ده، ځان کنټرول کړه. لږ نور هم وزغمه، مرمۍ چې لرې کې بیا به ارامه شي. ښاغلی پیکاس راغلی، غواړي چې له تاسو سره خبرې وکړي. دننه یې راوغواړه. مهربانی وکړئ. څه شوي پیکاسا؟ کوم اړینه خبره ده؟ ښاغلیه، ځینې ستونزې رامنځته شوي دي. ونه وایي چې کتابچه مو لاسته رانه وړه. لاسته مو رانه وړه. اتنا او ګوګمان هم ټپي شوي دي. هغوی مو پروفیسور حضرول ته ولیږل. دا ډیر بد خبر دی. ښاغلیه، نهه ګوتی هم ژوندی دی. زمونږ کسان بریالي نه شول چې هغه ووژني. پولیسو هغه درمل هم پیدا کړي. عدلي طب ته یې د څېړلو په موخه لیږلي دي. دا هم یوه لویه ستونزه ده. یوه بله خبره هم شته. بله څه خبره ده پیکاسا؟ ښاغلیه، مارس هم نیول شوی دی. تورخانه، ته په عدلي طب کې له اغلې سویم سره خبرې وکړه. پولیس باید د ډیجیټل درملو په اړه خبر نشي. پیکاسا، ته د عاکف موضوع سره دا چې ولې نیول شوی او چیرته یې وړی دی. زه به لاړ شم او سویم سره به خبرې وکړم. ښه دې کړي چې ټپیان دې حضرول ته لیږلي دي. انستیزي مې در نه کړه. ډېر خو به درد نه کوي. نه زغملی شم. ډېر ښه. زغمناکه خلک مې خوښیږي. خو باور وکړه چې بیکاره کسان مې هیڅ نه خوښیږي. دا واده بیکاره کسانو له امله ستونزو سره مخ کیږي. ته اوس دې حالت ته وګوره. څو کاله مخکې موږ پلان نیولی و چې پخواني وزیر په اړه په روغتون کې د دروغو راپور جوړ کړو او له دندې یې لرې کړو تر څو د هېواد ولکه د تل لپاره زموږ لاسته راشي. خو اوس دې ته په تمه یو چې پولیس به څه وخت زموږ دروازې شاته راشي. پلان په وروستۍ شېبه کې هغې ښځې خراب کړ. وزغمه، لږ پاتې د مرمۍ به اوس راوباسم. د عملیات مو ولې ترسره کول؟ لومړی ځل و چې د هېواد ولکې په لاس کې نیولو ته نږدې شوي وو. کله چې مو ولکه لاس کې نیولې وای، د لومړي وزیر په څوکۍ څوک کېناستل؟ زه خو نه شوم کېناستلی. له پخوانه مو دوهمه شمېره کس چمتو کړی و. لومړي وزیر ته ډېر نږدې کس و. هغه مو د لومړي وزیر په توګه ټاکه. د ټیکنوکراټانو حکومت به مو جوړ کړی و. زموږ لومړی کار دا و چې ټاکنې لغوه کړو. دوهم دا و چې د عامو عسکرانو لپاره 11 کلن پلان جوړ کړو. خو داسې یو ځواک زموږ دا پلان په خاورو لاهو کړ چې تر اوسه هم د هغه ځواک په راز نه یو پوه شوي او پلان تر ننه هم داسې پاتې دی. موږ د مخکې له وخته زوال سازمان 10 کلن اقتدار ته په تمه وو. د ځواک ټکي مو ټوله لاسه ورکړل. هغه وخت مو چې مرمۍ خوړلې وه هغه مو هم ونه شوه ویستلی.
په هر حال دا مرمۍ خو مې وویستله. دا چې په دې نیمه شپه کې دلته راغلی نو داسې ښکاري چې د لړم شاوخوا ته اور نږدې شوی. څنګه ښاغلیه؟ یعنې د اور په منځ کې د یوه لړم په اړه لږ فکر وکړه. ته پوهېږې چې لړم څه کوي؟ تاسې لا ښه پوهېږئ ښاغلیه. کله چې پوه شي نشي تښتېدلی بیا ځان چیچي، ځکه چې هغه ځان له اور سره نه مخامخ کوي. یا بل کس چیچي د تښتې لار برابروي، او یا هم خپل ځان چیچي او اور نه پرېږدي چې هغه ژوندی وسوځوي. مشره تاسو خو بیخي زموږ د زړه خبرې کوئ. د مرد یادښتونو کتابچه را پیدا شوې او دا هم هماغه اور دی مشره چې ټول هغه پسې ګرځي. هو همداسې ده ښاغلیه. د هغې کتابچې منځ کې به دومره مهم څه وي؟ دا چې د مرد ایوان لخوا جوړ شوی تشکیلات څنګه د بل چا لاسه ورغی. څوک چې ځان ته د رڼا اولاده وایي په کتابچه کې لیکل شوي چې څنګه د طاعون په څېر خواره شول. هر څه کې ځان ځای پر ځای کړی، ورځپاڼو کې، عدالت کې، روغتونونو کې، امنیت کې، عادي طب کې، پوهنتونونو کې، هر څه کې. هغې کتابچه کې به څه وي؟ د هغوی په اړه هر څه کتابچه کې شته. دا چې د ډلې مشران له چا نه څنګه امر اخلي، هغه کتابچه چې د هر چا لاس ته ورشي د هغوی زړه به مات کړي او داسې به یې وغورځوي. هغوی ټول داسې نورې څېرې لري چې تر اوسه چا نه دي لیدلي. درانه سوداګر، د نړۍ په کچه نامتو جراحان، تا ته به انټي بیوټیک درکړه، دا بخوره، یو څو ورځې ارام وکړه. سمه ده؟ ښه سمه ده. نور ما د داسې کارونو لپاره په عذاب نه کوي. الله توبه. شیطان وایي همدلته خوله او پزه یې ماته کړه. دا خبرې پرېږده، راځه ما کور ته ورسوه. راځه نو. غواړم تاسو ته یو بله خبره هم وکړم. دا چې زموږ ډله ورځ په ورځ نوره هم لویږي. د هرې ورځې په تېرېدو نوي ملګري راځي. ټول هېوادپاله او له هوس نه ډک ځوانان دي. ستاسې په اړه ډېر غواړي پوه شي. او همدارنګه له اوس نه د هغوی په فکر کې یو افسانوي اتل یې. بس دی، نور نو دا د اتلولي کیسې لرې کوي. څوک کولی شي چې د دې هېواد لپاره رښتینی زوی شي او مبارزه وکړي د اتلولي لپاره. لا ډېره اوږده لاره زموږ مخې ته پراته ده، په دې خو پوهېږئ. رښتیا وایئ، موږ خو نوی پیل کړی. هغه کتابچه باید مخکې له پیساګور نه موږ پیدا کړو. ځینې رازونه به افشا شي او ځینې نور به هم همداسې پټ پاتې شي. په اجازه مو مشره، موږ به لاړ شو. سبا به ستاسې لیدلو ته راشو. په سترګو ولې نه، هلکان به هم ډېر خوشحاله شي. په تمه مو یو. تورخانه، اړتیا نشته چې سبا ته هم هلته اوسې. ته د هغه کسانو موضوع زر حل کړه. سمه ده مشره. ته چیرته یې زویه؟ له چا سره یې؟ وګوره قیامت را نږدې کېږي. حالا نو مخې ته مې راشه. واخله، وږی شوی به یې. ملګریا، دا ځل د کیلې مې هېره کړې ده. پنیر مې واچوه. د کیلې هضم به سخته وي. ژوندی اوسې. ته ټپي شوی که څنګه؟ هو هم داسې ده. والله ته هم ډېر بدل شوی. وګوره نیازي، زما ملګری او زمانه دواړه ډېر بدل شوي دي. موږ د ملت لپاره په خلکو ډزې کوو، خو دا د ملت زوال لپاره خپل نوم بدلوي.
موږ د مرمۍ ټپ سره ګرځو خو دا ښاغلی په لوکسو جامو کې ګرځي. څه شوي ملګريه؟ پولیسي دې پرېښې د ادبیاتو پوهنځی دې پیل کړی که څنګه ها؟ ممدوحه ما ته وګوره داسې خبرې مه کوه. هسې مې خوب نه دی کړی، اعصاب مې ډېر خراب دي. اوس دې دا خبرې پرېږده. ما څه وخت خوشي کوئ؟ دا چې څه وخت مې خوشي کوئ دا راته ووایه ملګريه. ته خو نوی راغلی یو څو دقیقې به خبرې وکړو. امیر صاحب درته په تمه دی؟ ها سمه ده سمه ده. اوس به ښه شي. اوس به یوه نړۍ خبرې لا غنم واورم. خبرې مه کوه. هله راځه هله راځه. خیرت دی څنګه راته ګورې؟ په غلطۍ سره دلته راغلی یم. زه دلته میلمه یم. څه وایې؟ موږ فکر کوو ته به کور باشې. فکر کوم خبر نه یې د زندان په نوم نوی فلم هم پیلېږي. نه نه زما نه خوښېږي ملګریه. واوره نیازي لاک شان ډک کارونه نه ستړی شوی یم، خو که د مینې ډک کوم کار وي بیا یې زه ترسره کوم. سمه ده ته یو ځل د مینې ډک اظهارات ورکړه بیا به سره یو ځای خبرې وکړو. د پېښې ځای څېړنې ډلې څه وویل؟ ټوک مارې راپور راغلی دی؟ همدلته کښېنه. زه د باندې درېږم. په خیر راغلی عاکفه. خیر اوسې امیر صاحب. له پرون شپې فکر کوم خو نه پوهېږم چې ما چېرته تېروتنه کړې. تېروتنه خو به ستاسو نه وي. ګوکمن هیڅ ګرام نه دی. دا کار زما له امله خراب شو. که زما تېروتنه نه وای کتابچه به مو اخیستې وه. تر نن ورځې پورې دې نوم ډېر لوړ ملک یې، خو دا ځل دې کار کې ناکامه شوې. پوهېږې ولې؟ کار دې په ځیر نه کوې. ستا په زړه کې شک پیدا شوی دی. فکر دې په ځای نه دی. یوه شېبه ښاغلیه نه غواړم کوم څه واورم. و دې ویل عاقب سره واده نه کوې، بیا دې هڅه وکړه چې د ګرجین لپاره موږ سره حساب یې وکړې. په تا څه شوي ملکې څه شوي؟ وګورئ زما په ځیرتیا کې ستونزه نشته. اوس هم زه د هوا لپاره ژمنه یم. یوه تېروتنه وشوه نو خو دا کار ښه وشو. اوس چې زموږ نصیحت کوم ځای نه نیسي نو بیا یو مصیبت له زرو نصیحتونو نه ښه دی. وروسته له دې عقل به دې سر ته راشي. هغه کتابچه به څنګه واخلو؟ بل کار نشو کولی. موږ باید زر تر زره له نهه ګوتې سره معامله وکړو. عاکفه جعلي کارت دې چېرته جوړ کړه؟ ولې د شپې نه وخته د نهه ګوتې لیدو ته ورغلې؟ ولې دې دا کارونه وکړل؟ دا پوښتنه تا نه هېڅ نه کوم. دې لپاره اندېښنه مه کوه. د ټولو ځواب را سره شته امیر صاحب. داسې ښکاري چې په دې موضوع کې هم د هغې ډلې لازې سرنوال صاحب هغه به بیا کوم پلان لري. زه هغه ډېر ښه پېژنم. که په غوسه شي بیا د پټېدو ځای هم نشي پیدا کولی. ولې داسې فکر کوي؟ ما خو تاسو څه نه دي ویلي. ځم په ځینو خبرو پوهېږم. څه دي امر صاحب؟ ټولې مخابرې موبایلونه انتن بند کړي. زما وخت هم را ورسېده.